کور کمانډر پیښور حسن اظهرایات د شمالي وزیرستان میرړي ته د خپل سفر په مهال د آرمي پبلک سکول او د بوایز هاسټل پرانیسته وکړه. ښاغلي په میرړي کې د پاکستان سویټ هم دوره هم وکړه، کوم چې په 2019 کې جوړ کړی شوی دی، چې تر اوسه پکې د میرړي او میرانشاه څخه شپږ نوي یتیمان ماشومان اوس دا مهال په اسانه زده کړې کوي. د آرمي پبلک سکول جوړول ځایي خلکو غوښتنه وه چې پکې د اول نه تر اتم جماعت پورې زده کوونکي زده کړې وکړي. دغه سکول به په یو وخت کې 25 پاسه 1500 زده کوونکي ځای کولی شي. د هلکانو هاسټل د نږدې سیمو څخه 130 زده کوونکو ته اسانه استوګنې ورکوي. په دې موقع کور کمانډر وایي چې دوی به نه صرف په دې ښوونځیو کې اسانتیاوې پیدا کوي، بلکې په وزیرستان کې به نورې ادارې هم جوړوي چې پکې به د یتیمانو جینکو لپاره به ځان له سکولونه وي. मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम और जाएं आगे और फॉर्मेशन तक है. अगर आप गर्ल्स के लिए भी कर सकते हैं तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ. आपको मैं उसको सपोर्ट करूँगा. गर्ल्स के लिए स्वीट हूँ जिधर भी आपको मेरी तरफ से इसकी अपग्रेड के लिए 1 मिलियन अभी इसको अपग्रेड करने के लिए और पूरा इसको सोलराइज करेंगे. वील पे फॉर यू. کور کمانډر په میرړي کې د سکاوټ سټریننګ اکیډمي کې د اساسي نظامي روزنې کورس پاسینګ آوټ پریډ کې هم مشر میلمه و، چېرته چې 1140 کسانو ټریننګ پوره کړو. حاجی مجتبی، وحدت نیوز، میرړي، شمالي وزیرستان.